صحبه أجمعين. أما بعد، كتاب التوحيد دا شرح بسلسلة كي دا مبارك درسونو دا مسلمان عقيدة من قبانا ولا بتوفيق الله. اخرنی خبر دا روانو چی باز آغا خبری چی آغا دا انسان توحید کمزوری کی او دا شرک بزمره کی رازی، کل بشرک اکبر کی او کل شرک اصغر کی، دا غین بزان لری ساتی، لکه پتا بشی او پا اللہ بشی او تبه کی او اللہ بے کی. دا قسم خبری دا ناروا خبری، دغشان الله يرول او هغه سبب دي چې یادول چې دا ټول کار دا سبب کوي، دام ناروا کار دی. او دغشان قسم خوړل په غیر الله باندې، د بچو په سر قسم خوراک دا شرک دی، د مور پلار په سر قسم، په کعبه باندې قسم، په زمانه باندې قسم، ځکه چې دا ټول مخلوقات دي او مخلوق با صرف د خالق په نوم قسم خوري. مسئلې تفصیل تیر شو. اخرنی خبره دا بیانې ده چې په توحید کې دنه دام راځي. توحید مطلب دا دی چې ستا په زړه کې د الله عظمت دی، د الله ډېر قدر کې. نو تا ته دا مسله بیانه کړه وی چې د الله قدر کې، نو وی چې د څوک د الله په نوم قسم وخوري نو د هغه په خبره باندې به څه کې، دا په خبره باندې به یقین کې. دا مسله تیره شوی. د هغې نه بعد څلوېښتم باب دی په دې مبارک کتاب کې. مؤلف رحمه الله وی باب قول ما شاء الله وشئت. دا باب دی په بیان د وینا د هغه چا کې چې وایي څه چې الله وغواړي او څه ته وغواړي. دا ناروا وینا ده. څه چې الله وغواړي او څه ته وغواړي، دا خو الله او دا مخلوق چاته چې دا خبره کوي دی څه کړو، دا یو ځای کړو. څه چې الله وغواړي او څه ته وغواړي. ښه دا کله شرک اکبري کله شرک اصغري. که چېرته د ده د عقیدې چې الله او دا مخلوق چاته چې خبره کوي دا بلکل یو شان دي، نو بیا خو شرک اکبر دی. او که دغه شان عقیدې نه وي نو بیا دا شرک اصغر دی. حدیث راوړی د قتیله الانصاریه رضی الله عنها، دا په اوچتو زنانو کې وه. هغې دا حدیث بیان کړی دی، وایي چې ان یهودیا اتی للنبي صلی الله علیه وسلم. وایي یهودي راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې، او یهودیان دغه یهود دي چې د کومو نسبت هغه شریعت ته کېږي چې موسی علیه السلام راوړو، دغه یهودیان دي. او دوی ته یهودیان په دې ویلی کېږي وایي د دوی د مشر نیکه نوم و یهوذا، ځکه دوی ته یهودیان ویلی کېږي. یا دوی چې کله د سخي عبادت وکړو بیا واپس شو نو دی وایي انا هدنا الیک، موږ واپس شوي یو تا ته. نو د دې هدنا نه دوی نوم کېښودی شو یهود. دوی ته یهود ویلی کېږي د دې د لاسه. دا یو یهودي راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې، او دی ورته ووایي انکم تشرکون، تاسو خو هم شرک کې واقع. که دا وایي موږ مسلمانان شرک نه کوو او په خپل هم په شرک کې واقع. د یهودي ووایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته انکم تشرکون، تاسو هم شرک کوئ. څنګه؟ تقولون ما شاء الله وشئت، تاسو وایي څه چې الله وغواړي او څه ته وغواړي. دا بس تا پسې راځي وایي تا ته دا خبره کوي. ما شاء الله وشئت یا خپلو کې دا خبرې کوي. وتقولون والکعبه، او تاسو پکې داسې قسمونه هم خورئ چې قسم مې دی په کعبه باندې. تاسو شرک ونه کړو. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا صحابه کرامو ته امر وکړو چې کله هم تاسو قسم خورئ نو داسې به نه وایئ چې په کعبه مې دې قسم، تاسو به وایئ چې د کعبې په رب مې دې قسم وي. بیا صحیح دی. وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، او دا خبره به داسې کوي چې څه الله وغواړي او بیا څه ته وغواړي. بیا دا بیا ټکی به پکې وایي.
رواه النسائی، دا حدیث امام النسائی رحمه الله راوړی او په نورو کتابونو کې مشتي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم علاج وکړو. یهودي اعتراض څه وکړو چې تاسو په شرک کې واقع څنګه شرک کې واقع، تاسو قسم چې خورئ نو وایئ چې په کعبه مې دې قسم، او دویمه تاسو وایئ څه چې الله وغواړي او څه ته وغواړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي داسې به نه وایئ، قسم چې خورئ وایئ د کعبې په رب مې دې قسم. د دې دویمې خبرې علاج دا شو چې څه الله وغواړي او بیا څه ته وغواړي. د ثم کې او واو کې فرق دا ما په تیر شوي درس کې بیان کړی. دې حدیث کې ګوره فایدې دي. اولنۍ فایده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم یهودي ته دا ونه وي، حالانکه د یهودي مقصد چې دی خو مسلمانانو پورې خندا کولو، خو دا نه چې په هغه باندې رد وکړي تاسو ډېر ښه یې، نه، د هغه دا خبره یې ومنله او هغې ته غلی شو، ځکه چې د هغه دا خبره څه وه؟ حق وه. حق ته به حق وی که هغه هر څوک وی. لکه نن سبا چې موږ ته څوک نصیحت وکړي او پخپله پکې کمی، زه مړه ځان ته وګوره، صحیح دی. د هغه ځان که هر څنګه د استاد ته دا خبره برابر وکړه. یو سړی استاد ته ووایي چې سګرټ مه څکه او پخپله یې سګرټ څکي، یاره د نن نه بعد د اوبه مه یږدې، د اوبو نه هر راځي دا موږ څه خبره کوله. یو سړی تا ته وایي چې سګرټ مه څکه، ته ورته ته چې څکي او زه مړه، نه صحیح دی چې هغې څکي دا غلط کار دی، خو دا تا ته چې کومه خبره وکړه دا څه وه؟ دا صحیح وه چې ته یې مه څکه. دویمه خبره، حق ته به غاړه ږدې که ته هر څوک یې، او دا څوک یې چې راته وښایي اگر که هغه په حق دی خو ته به حق ته غاړه ږدې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره څنګه دې د هغې دې خبرې ته غاړه ږدي، او صحیح ده دا ورته نو ته یهودي او ته دا یې او ته داسې او تاسو ځان له به باطله یې او تاسو خو په غټ شرک کې واقع یې، نه داسې ورته څه ونه وي. هغه خبرې ته یې غاړه کېښوده. ځان کې دا صفت پیدا کوي چې څوک د ته نصیحت وکړي او حق درته بیان کړي که نه، نو بیا دا مه وایي چې چونکې چنانچې او کیونکې او څنګه او ولې او زه او ته او پلانی او مولوي صاحب او کتاب، نه، چې څنګه تا ته خبره راورسېده چې دا خبره حقه ده، نو بس په هغې باندې څه کوه؟ په هغې باندې عمل کوه. درېیمه فایده د حدیث نه دا ملاو شوه او دا ترې راووته چې کله م یو سړی د یو خبرې نه خلک منع کړي چې داسې مه کوئ او کار غلطي، نو بیا په کار دا ده چې علاج ورته م وښایي، نږدې لار ورته وښایي، نږدې لار ورته، لکه صرف دا نه چې ته د بیمارۍ نه منع که او بیا ورته بله لار مه ښایه. یوه لار خو بې تا بنده کړه، اوس ورته بله وښایه. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه چې یو لار به یې بنده کړه ناروا وه، نو بیا به بله جایز لار وښوه. په دې ځای کې کومه لار بنده کړه؟ کعبه باندې قسم مه خورئ، نو لار یې ورته کومه کوله وکړه؟ د کعبې په رب قسم خورئ. داسې مه وایه چې څه الله وغواړي او څه ته وغواړې، لار څه ده؟ چې څه الله وغواړي او بیا ته څه وغواړي. او دا خبره ګوره د پښتنو په خوله باندې عامه دی چې څه چې تاسو وغواړئ او څه الله وغواړي، نه، څنګه چې څه ته وغواړئ، زما دا غوښته او د الله دا غوښته دا یو شان دي؟ الله چې څه وغواړي هغه کېږي. زمونږ چې کومه غوښتنه ده او زمونږ چې کوم مشیت او اراده ده دا د الله د ارادې او د مشیت نه څه ده؟ لاندې ده. انسانان ډېر څه غواړي خو کېږي نه کېږي. ولې؟ ځکه چې الله نه یې غوښتلي. او ډېر څه داسې چې موږ یې نه غواړو خو وشي. ولې؟ ځکه چې الله غوښتلي. دا عقیده یې ده ساتئ. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت تے امام نسائی راوڑے نور کتابونو کی مشتے ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یو کس راغ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے دا خبر اکڑا وی ما شاء اللہ و شئتا، یا رسول اللہ چی سال لوڑی و ستاسو واری
فقال نو دی وی اجعلتنی لله ندا زه د الله سره برابر کړم وی بل ما شاء الله وحده بلکې داسې وایه څه چې الله یوازې وغواړي. ګوره د حدیث کې فایدې اولنۍ ما شاء الله وشئت څه چې الله غواړي څه ته وغواړې مطلب دی چې د مخلوق دی له الله سره شریک کړو. دویمه فایده دا شوه چې که وې دا خبره اول خو یې وایم داسې وایه څه چې الله یوازې وغواړي هغه کېږي، او که بیا هم وایې نو داسې وایه څه چې الله وغواړي او بیا چې څه پلانې وغواړي یا ته وغواړې. درېیمه فایده په دې حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غلطه خبره باندې رد وکړو اگر که په هغې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقام اوچتولو، خو چې کله د مقام اوچتول د هغه ناروایي او الله ته یې رسوي بیا به پرې رد کوې. یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي لا تطروني كما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، زما په شان کې دومره زیاتې مه کوئ لکه څنګه چې عیسی علیه السلام په شان کې چا زیاتې کړی دی؟ عیسایانو زیاتې کړی د الله زوی ته جوړ کړو. اوس هم په ملک کې د بریلیان او صوفیان قبر پرست دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره خو نه مني او د هغه په طریقه خو عمل نه کوي، د هغې دپاره خو مذهبونه جدا کړي دي. زموږ مذهب جدا دی او ستا جدا دی، خو نور دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره هغه صفات بیانوي چې هغه صرف د چا دپاره دي؟ هغه صرف د الله دپاره دي. او چې کله دوی راشي مدینې ته او بیا د دوی هغه شرکیه کارونه ویني د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې قبر سره او د روضې سره، حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره ګوره نه خوښوي. که د دوی دا سوچي چې قیامت په ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوشحاله وي چې یعنې موږ د هغه په شان کې غلو کړې ده، نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره خوښوي چې الله هغه له کوم مقام ورکړی دی هغه وله ورکړه. زموږ په ملک کې دوه قسمه خلک دي، یو هغه دي چې شان یې وله اوچت کړی دی، زیاتی کړی دی او د الله درجې ته یې رسولی دی، او دویم هغه دي چې مقام یې وله دومره راکوز کړی دی چې عام ملا یې ته جوړ کړی. نو ته به ورته د پیغمبر حدیث بیانې دی به د خپل مولوي صاحب خبره کوي. مقام یې وله راکته کړو که نه، مقام یې راکته کړو او مقام یې وله عام ملا ته راورسو، نو د ده د مولا خبره او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره د څه کړه؟ هغه یو شان کړه، یو شان نه بلکې خپل مولا خبره یې هغه یې غوره کړه والعیاذ بالله. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم له هغه مقام ورکې کوم مقام چې ولې چا ورکړی دی؟ الله ورکړی. ولی ابن ماجه امام ابن ماجه رحمه الله دا روایت راوړی عن الطفیل د طفیل نه. دا طفیل چې دی اخی عائشه لامها، دا د عائشه رضی الله عنها رور دی د مور د طرف نه، یعنی مور د دوی یو ده او پلار یې څه دی؟ جدا دی. طفیل یو خوب لیدلی، خوب دا دی وی رأیت کأنی اتیت علی نفر من الیهود، ما په خوب کې دا ولیدو چې د یهودو یو ټولګی ناست او زه په هغوی باندې تیر شوم. قلت ما ورته وویې انکم لانتم القوم، تاسو ګوره ډېر غوره خلک یئ، لولا انکم تقولون، که چرتم دا وینا نه کولی، د دې خبرې د لاسه تاسو خراب شوي، نور تاسو ښه خلک یئ. که تاسو چېرته دا نه ویلی عزیر ابن الله، عزیر د الله زوی دی، دې خبرې تاسو څه کړي یئ؟ خراب کړي یئ. قالو هغو ورته وویې، یهودو ورته وویې او دی خوب ویني وانتم لانتم القوم، تاسم غوره خلک یئ، لولا انکم تقولون، خو چې که چېرته تاسو دا خبره نه کولی ما شاء الله وشاء محمد، څه چې الله غواړي او څه محمد صلی الله علیه وسلم غواړي، داسې جواب یې وله ورکړو. ګوره د خواهشاتو تابعداري چې څوک کوي که نه، دوی د حق نه ښه خبر دي، او دا کومه خبره چې بیانوي دا خو شرک اکبر نه دی، شرک اصغر دی. او په خپله دوی په کوم شرک کې واقع دي؟ په شرک اکبر کې، کفر اکبر کې. عزیر د الله زوی دی، دا لوی کفر دی او شرک دی که نه؟ دا لوی شرک دی چې څه الله وغواړي او څه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وغواړي. کوم لوی شرک دی؟ عزیر د الله زوی دی.
بیا وی چې ثم مررت بنفر من النصارى، بیا په بعضو نصارا و عیسایانو باندې تیر شوم په دې خوب کې. فقلت انکم لانتم القوم، ما ورته چې تاسو ډېر غوره خلک یئ. که چېرته مې یوه خبره نه کولی څه لولا انکم تقولون، که چېرته تاسو دا نه ویلی المسیح ابن الله، عیسی علیه السلام د الله زوی دی، چې دا خبرې م نه کولی تاسو ډېر ښه خلک یئ. هغه ورته ووایي وانکم لانتم القوم، تاسو م اوچت خلک یئ. لولا انکم تقولون، خو که تاسو چېرته دا نه ویلی ما شاء الله وشاء محمد، څه چې الله غواړي او څه څوک وغواړي محمد صلی الله علیه وسلم. دوی ولم هغه جواب ورکړو. فلما اصبحت، کله چې سحر شو، اخبرت بها من اخبرت، بچا ته چې مې بیانو بیان مې کو، یعنی بعضو خلکو له مې ووایي چې یاره داسې خوب مې لیدلی. ثم اتیت النبي صلی الله علیه وسلم، بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې رالم او هغه ته مې ووایي فاخبرته، وی ما ته وی چې هل اخبرت بها احدا، تا چاته دا خوب بیان کړی دی که نه؟ مطلب دا دی که چاته نه بیان کړی نو بیا خبره به پټه پرېږدو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به یوازې ده ته دا مسله واضحه کړي. خو هغه وی نعم ما خلکو ته بیان کړی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه شروع کړه، تقریر او فحمد الله واثنى عليه، د الله حمد او ثنا وی او بیا دا وی اما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم. طفیل چې دی خوب لیدلی دی او په تاسو کې بعضو کسانو ته خوب بیان کړی هم دی. وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، او تاسو دا خبره کوئ، دا خبره دا دی چې په خوب کې ولیدل چې یهود و نصارا ورته ووایي چې تاسو دا خبره کوئ چې ما شاء الله وما شاء محمد. نو وایي زه تاسو داسې خبره کوئ او زه حیا منع کړی وم، ځکه مې تاسو منع نه کړی. دې کې یو غټ سوال زړه ته راځي، څه وایي سوال دلته زړه کې دا راځي چې دوی دا خبره کوله دا خو ناروا کار کو، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې حیا زه منع کړی وم. نو چې یو سړی غلط کار کوي ته به د حیا د لاسه په هغه باندې رد نه کړې. لکه اوس یو سړی سپین ږیری دی، نشه کوي او زه ورته څه نه شم ویلی ځکه چې څه دی سپین ږیری دی، حیا راځي. یو سړی دا دلیل پیش کړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وګوره د حیا د لاسه هغوی ته څه ونه. جواب دا دی دلته دا مطلب نه چې د حیا د لاسه ما تاسو د حق نه منع نه کړې، حق مې ته بیان نه کړو. مطلب دا دی چې الله له څه نه ویلي نو ما حیا کوله چې د الله د خبرې نه نشم مخکې کېدی. نو که الله راته ووایي چې دوی منع کوي بیا به زه تاسو منع کړم، نو د هغه وخته پورې مې څه نه وي. اوس پوه رسېدی که نه؟ خو چې کله الله بیانه کړه نو بیا پکې حیا نشته. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، نو تاسو داسې مه وایئ چې څه الله وغواړي او څه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وغواړي، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، بلکې داسې ووایئ څه چې الله یوازې وغواړي. مؤلف رحمه الله وی په دې باب کې ډېرې فایدې وي. یوه خو دا فایده ترې راووته چې یهود هم شرک اصغر پیژني، ځکه خو یو هغو ته که نه تاسو هم ښه خلک یې خو تاسو دا وایئ. دویمه دا فایده ترې راووته چې انسان کله خواهشاتو کې پرېوځي نو ځان ته هیر شي، او د دوی نه ځان هیر دی او په مسلمانانو باندې ردونه کوي. درېیمه ته وایي دا فایده راووته چې هغه کس صرف دومره ووایي یا رسول الله چې څه الله وغواړي او څه ته وغواړې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرې غوسه شو، وایي تا خو زه د الله سره شریک کړم. شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وایي فکیف بمن قال ما لی من الوذ به سواک، نو د هغه سړي به څه حالي چې په دعاګانو کې او په چغو کې دا وایي چې یا رسول الله ستا نه علاوه زما څوک دي چې به هغه پسې ورشم. یعنې هغه سړي خو صرف دا وایي چې څه الله وغواړي او څه ته وګوره، خو ده ته وګوره یا رسول الله ستا نه علاوه زما څوک دي چې زه پسې ورشم.
دا د بوسیري یوه قصیده ده، برده ورته وایي، مشهوره قصیده ده. دا بس زمونږ مولیانې بیانوي، صفت وله کوي. پېښور کې یو مولا دی تقریر یې کو، په هغې کې دا قصیده ذکر کوله وی دا قصیده یې اوروله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. نو په آخره کې بیا د یو څو اشعار تیر شو، نو دا ورته بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قبر نه پوره کړو. په دې قصیده کې څه دي؟ هسې یو کړه دوه درته وایم. وی یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمیم. اے عزتمنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چغه وایي چې کله حادثې او مصیبتونه راشي نو ستا نه علاوه زما څوک دي؟ وایي مصیبتونو د ما څوک راوباسي؟ ان لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا والا فقل يا زلة القدم. او اے پیغمبره که چېرته قیامت په ورځ مال دې لاس رانه کړو، زه دې بچ نه کړم، نو خپې مې وښویېدې. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. د دنیا چې څومره ده دا ستا د سخاوت نه ده وایي، او ستا د علم د لاسه چې دی نو لوح محفوظ دا علم دی. دا ستا صفا کفر نه دی. د دنیا خو الله پیدا کړې ده، او الله چې په مصیبتونو کې د لاس راونه نیو او بچ نه کړي، نو څوک د بچ کولو والا نشته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو خپل ځان نشو بچ کولی. ترې په احد کې شهید شو، بچ کولی شو؟ نشو بچ کولی. په خپلو سترګو درانه درانه اوچت اوچت صحابه کرام خواږه خواږه ملګري د هغه په مخ کې شهیدان کېدو، بچ کولی شو؟ نشو بچ کولی. په خپله پې څنګه سختې راغلي، څومره تکلیفونه پې راغلي دي، خو چې الله د هغه دپاره یو خبره لیکلې وه، هماغه به ورته میلاوېده چې نه به یې لیکلی به نه میلاوېده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به او په خپله مخلوق دی، نو مخلوق به مخلوق د مصیبت نه څه وباسي؟ قل انی لا املک لکم ضرا ولا نفعا. صفا اعلان دی په قرآن کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووایه دې خلکو ته چې زه ګورې د خپل ځان دپاره د فایدې او د نقصان مالک نه یم، د خپل ځان دپاره ګورې ښه پاتې لا نور ورسېدې په دې خبره کې. څلورمه فایده ترې دا راووته چې دا قسمه خبره کول چې سال لو غواړي څه ته وغواړي، دا شرک اکبر نه دی. څنګه؟ که چېرته شرک اکبر وی نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حیا د لاسه منع کېدی نه شو. صحابه کرام په شرک اکبر پرېښودو نه، بیا خو به ورته ډایرکټ خبره کړې. یو دا فایده ترې راووته چې نیک او ښایسته خوب لیده دا د وحي یو قسم دی. او ځکه یو حدیث کې راځي په صحیح بخاري کې شته، په صحیح مسلم کې هم دی چې الرؤیا صالحه جزء من 46 جزءا من النبوه. ښه خوب دا د نبوت هغه 46 درجو کې حصو کې یو حصه ده. ښه خوب لیده. شپږمه فایده دا راووته چې کله نه کله د خوب د لاسه هم بعض احکام جوړېدی شي د خوب د لاسه. خو دا په هر زمانه کې، دا صرف د چا په زمانه کې؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې بس. یعنې اوس به خلک را روان او یو به وایي چې ما خوب لیدلی دی چې د سهار د لمونځ نشتي. مونږ به څه وایو چې خوب یې لیدلی د سهار لمونځ نشتي؟ یو وایي ما خوب لیدلی دی چې منځونه شپږ دي، مونږ څه وایو چې یو ورسره زیات کړي چې شپږ شي. نه، دا په هغه ټیم کې کېدی شو کوم ټیم کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوندی وجدا و چې هغه ته به وحي کوي. دې سره دا باب ختم شو. د هغې نه بعد دی 45 نمبر باب، باب من سب الدهر فقد آذى الله. باب په بیان د دې کې چې چا زمانې ته بدې ردې ووي او وخت یې کنځلې وکړي نو د په اصل کې اذیت ورکو الله سبحانه وتعالی ته. که سړی وایي چې دا د دې مسلې د توحید سره څه تعلق دی، نو جواب دا دی چې د توحید مطلب دا دی د الله قدر کول. اصل مطلب دا دی. نو کله چې ته زمانې ته بدې ردې وې او زمانې ته کنځلې کې نو ته اذیت ورکې الله ته،
الله کا قدر دی ونه کو ځکه چې زمانه چا پیدا کړې ده هو الله پیدا کړې ده بیا دا فایده راته ذکر کړمه زمانې ته او په زمانه پسې خبرې کول دا درې قسمه دي په زمانه پسې خبرې کول څو قسمه دي درې قسمه دي یو صرف خبر ورکول زمانه ملامته کول نه خو خبر ورکول دي کې څه عیب نشته مثال یو سړی وی نن موږ د ګرمۍ د لاسه ډېر ستړي شو یاره نن ورځ ډېره ګرمه وه نن ورځ ډېره زیاته یخه وه سړی پکې راوتی نه شو کار پکې نه شو کولی دې کې څه حرج نشته ولې ځکه چې دی صرف خبر ورکوي چې بھئی نن ورځ داسې وه نن وخت داسې و نور څه کنځلې څه بدې رد خو یې نه دي ویلي هېڅ خبره دا جایز دي دویم یو سړی زمانې ته کنځلې کوي په دې چې زمانه هر څه کوي نو دا خو بیا والعیاذ بالله شرک اکبر دی ځکه چې زمانه والله یې څه کړو هغه یې شریک کړو یعنی پلانۍ ورځ په ما ښه نه راځي زمانې موږ سره څه ښه کړي دي وایي زمانې موږ سره څه ښه کړي دي دا میاشت سپېره وه دا ورځ څه ده سپېره ده تاسو ته ما ویلي که نه چې ما سره په دې درسونو کې کښېناستئ د ختمېدو پورې به تاسو داسې ډېرې خبرې واورئ چې هغه به په دې ډېرو کسانو کې خو خبره ترې نه دي د عامه دا خبره چلېږي که نه چلېږي ورځ سپېره وه دا ورځ ویسه سپېره غونته کې وه او دا میاشت سپېره وه او زمانه داسې کوه او دا کال داسې کوم او کنځلې کول که د ده د عقیده وي چې زمانه په خپله دا کارونه کوي نو بیا خو د کفر او شرک وکړو ځکه چې زمانه والله یې څه کړو یې شریک کړو که دا عقیده وي چې نه زمانه څه نه کوي اصل کار کوونکی الله دی نو بې اذیت ورسو الله ته بې شرک ونه کړو خو حرام کار یې وکړو څنګه اذیت ورسو الله ته ځکه چې په اصل کې دا کنځلې د چا ته وکړه او دا بدې ردې چا ته ووي الله ته ووي ځکه چې تبدیلي راوستونکې او زمانه اړول رړول دا د چا کار دی دا د الله سبحانه وتعالی کار دی خو دا خبره یې د ساتئ چې الله ته اذیت ورکول دا مطلب نه دی چې الله ته نقصان میلاو شو اذیت ورته ورسېدو خو نقصان هغه ته څوک نشي ورکولی حدیث کې دا دی یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ای بندگانو تاسو ما ته څه نقصان نشي رسول خو الله ته اذیت ورسو تکلیف ورته ورسو نور الله ته نقصان څوک نشي ورکولی اذیت دا دی چې الله دا خبرې نه دي خو الله دا کار کوي نو ته چې زمانه پسې بدې ردې وې لکه تا چې بدې ردې په چا پسې ووې په الله پسې دې ووې وقول الله تعالی وینا د الله وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا دهریه وبداوي دهریه پیژنې کنه دهریه څوک دي چې وی هغه چې د زمانې بندگی کوي وی دا هر څه د زمانه کوي بس خالق نشتی الله نشتی معبود نشتی اسم نشتی بس دا زمانه ده دا هر څه په خپله تاویږي راتاویږي وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا او دهریو دا وی په مشرکانو کې وی نه دی زمونږ مګر دغه ژوند د دنیا دی بل څه ژوند من نشته آخرت کې نموت و نحیا مړه کیږو او ژوندي کیږو د دې څه مطلب دی نموت و نحیا بعض علما وایي دې کې تقدیم و تاخیر دی نحیا و نموت ژوندي کیږو او مرو خبره ختمیږي یا د هغوی دا عقیده ده چې موږ مړه شو نو بیا دا روح بل انسان ته ننوځي او بل لا شي لکه څنګه چې د هندوانو عقیده ده وایي که نه سات جنم څه مطلب دی لکه دا انسان لاړ شي او بیا که دی ښه سړی نو دا روح په یو ښه دغه کې راشي ښه شکل کې او که دی بد سړی نو دا روح په بل جنم کې د څاروي او د زناور په شکل کې راځي دا د هغوی عقیده ده وما يهلكنا الا الدهر او نه مړه کوي موږ او نه ختموي موږ مګر زمانه کور دا د هغوی عقیده وه یعنې دا څه چې کېږي زمانه په خپله کوي بس دا خلق تی پیدا کیږي او مري او پیدا کیږي او مري او پیدا کیږي او مري او بس دغه شان د دنیا ختمیږي آخرت نشتی حساب کتاب نشتی قیامت نشتی والعیاذ بالله
اصل کې مؤلف رحم الله وی وګوره وی د دهریو چې کله دا عقیده و چې زمانه په خپله دا کارونه کوي ټول نو د هغې د لاسه هغوی کافر شو. زمانه په خپله هېڅ نشي کولی ځکه چې زمانه په خپله څه دی په خپله مخلوق دی. نو مخلوق به څه وکړي؟ دا زمانه په خپله الله پیدا کړې ده. نو چې الله پیدا کړې ده نو د زمانې په لاس کې څه نشتی. بیا به زمانه ملامته کیم نه چې زمانې دا کار وکړو دا وکړو. زمانې څه کړي کار خو اصل کې څوک کوي؟ هغه الله سبحانه وتعالی کوي. حدیث راوړی دی وفي الصحیح په صحیح مسلم او صحیح بخاري کې دی. عن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه روایت ته قال الله تعالى پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله وی حدیث قدسی دی ښه دا وورید غوږ کې دی یؤذینی ابن آدم د آدم بچې ما ته اذیت او تکلیف رسوي. الله ګیله وکړه دا آدم بچې چې کله ووی نو په دې کې دننه زنانم راله او په دې کې دننه نارینم رالو. ښه څنګه الله ته اذیت رسوي؟ یسب الدهر زمانې ته بد ردي وی وانا الدهر او زمانه خو زما په لاس کې ده اقلب اللیل والنهار شپه ورځ خو زه ګرځوم راګرځوم. کله چې دې سړي دا ووی چې زمانې موږ سره څه ښه کړي دي او زمانې په ما مصیبت راوستو او زمانې ته سپیره وی او ورځ ته سپیره وی او کله ورته یو څه نوم او کله بل څه نوم وی الله وی نو دا ورځ خو زه اړوم راړومه دا شپه خو زه راولمه دا میاشت خو زه راولمه. نو ده په اصل کې بدې ردې چا ته ووي؟ الله ته ووي والعیاذ بالله. او ځکه شاعر وی نعیب زماننا والعیب فینا وما لزماننا عیب سوانا. وی موږ د خپلې زمانې باندې عیبونه لګوو. بعض وی که نه وی زمانه خرابه شوې ده عیب په څه ولګوي؟ زمانه شاعر وی نه نه عیب اصل منږ کې دی په دې زمانه کې عیب نه دی. عیب دا دی چې په دې زمانه کې منږ یو. زمانه خو ماغه زمانه ده که نه ده که نه ده دا ماغه زمانه ده په کومه زمانه کې چې صحابه کرامو هغه شان ورځې او شپې دي که نه هغه شان کال دی هغه شان میاشت ده. نو بیا موږ څنګه وایو چې وخت خراب شوی دی؟ وخت نه دی خراب شوی. وخت خو د الله مخلوق دی هغه څنګه خراب شوی دی؟ خراب شوي څوک دي؟ خراب شوي د مخلوق خراب شوی دی. او زمانه وی ګډوډه شوې ده هغه پوخانۍ نه ده موت ته ګډوډ شوي یو موږ پوخاني نه یو. نور زمانه خو مکه زمانه ده ورسېدی وي که نه. نو دا خبرې غلطې دي دا به نه کوي زمانه خرابه ده ورځ نن سپیره نن یاره وي قدرتي خبره خو نن دا ورځ وي څه وه سپیره وه څه شي سپیره وه ولې ده پکې پیسې لږې کمې ګټلې وي سپیره ده. نو ولې دا پیسې کمول د زمانې په لاس کې دي؟ دا رزق د انسان کمول ډېرول دا د الله کار دی که د دې ورځ او د میاشتې کار دی؟ دا خو د الله کار دی. خیال هم دی دې مسلو ته که نه دا ګوره د عقیدې مسلې دي ښه په ویښ زړه او د زړه په غوږونو یې واورئ. بیا حدیث راوړی وفي روایه بل روایت کې دي دا په صحیح مسلم کې دی لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. زمانې ته کنځلې مه کوئ ځکه چې زمانه د چا په لاس کې ده؟ هغه د الله په لاس کې ده. د هغې نه بعد باب راوړی دی 46 باب دی باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. باب په بیان د دې کې چې داسې نومونه یې ښوده ناروا دي چې پلانې د قاضیانو قاضي دی او پلانې د باچایانو باچا دی او پلانې د زورورو زورور دی. دا قسمه نومونه یې ښوده دا ناروا دي. ولې ناروا دي؟ دا ټول صفات د چا دي؟ د الله. د قاضیانو قاضي څوک دی؟ خو الله دی. د باچایانو باچا څوک دی؟ خو الله دی. نو مؤلف رحمه الله ته دا وی زار شو قربان شو د دې ښایسته کتاب نه چې د توحید دا یو مسلې پکې راوړې دي. خلک وی
شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله د خلکو عقیدې وی خرابې کړې وي ځکه خلکو ته وابي وابي کوي دې سړي عقیدې خرابې کړې ته خو یو مسله راوړي چې خپل عقیده د توحید د صفا ساتي دوړه پې مه پرېږدئ وړه وړه مسلې پکې راوړې اوس ګوره دا مسلې پکې هم راوړه وایي که ته دا وایې چې توحید دې مضبوط وي که نه نو دا لقبونه به چاله نه ورکې او پلانې د قاضیانو قاضي دی وایي د قاضیانو قاضي څوک دی او خو الله دی حدیث یې راوړی دی ګوره وفي الصحیح او په صحیح بخاري کې دا حدیث دی عن ابي هريره رضی الله عنه په صحیح مسلم کې هم دی دا ابو هريره رضی الله عنه روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان اخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الاملاك په نومونو کې چې د الله بدی شي کنه او په لقبونو کې چې کم لقب د الله بدی شي هغه دا دی چې یو سړی په ځان باندې دا لقب کیږي ملک الاملاک د باچایانو باچا لا مالک الا الله باچا نشتی مگر څوک دی الله دی قال سفیان امام سفیان رحمه الله وی مثل شاهنشاه وی لکه څنګه چې فارسی ژبه کې وی شاهنشاه شاهنشاه څه مطلب دی د باچایانو باچا دا نوم ناروا دی که داسې د ملک الاملاک د عربۍ کې د باچایانو باچا که په پښتو کې اږدي د باچایانو باچا او که په فارسۍ کې اږدي شاهنشاه وفي روايه وبل روایت کې دی په صحیح مسلم کې دی اغیض رجل على الله يوم القيامه واخبثه دا الله په نز په دې خلکو کې خبیث انسان او چې الله لره به ډېر غوسه کوونکی د قیامت په ورځ هغه انسان دی چې په ځان باندې دا نومونه ایږدي د باچایانو باچا او د قاضیانو قاضي نه ها یو فایده درته ذکر کومه داسې کیدی شي داسې صحیح ده چې د یو علاقې په مقابله کې ووایې د یو وخت په مقابله کې یا یو مسله کې ووایې لکه پلانې د پیښور د قاضیانو قاضي دی څه خیال صحیح دی ولې قید ولګېدو ځکه چې مطلق د قاضیانو قاضي خو الله دی فیصله کوونکی څوک دی خو الله دی تا ووایي چې پلانې د پیښور د قاضیانو قاضي دی صحیح دی پلانې د عربۍ په علم کې د علماو اوچت عالم دی صحیح ده عربۍ ټکی دی ورسره ولګو او بیا داسې پسې ځه پلانې په دې وخت کې د ټولو نه غوره قاضي دی په دې قاضیانو کې په دې وخت کې صحیح ده قید ولګېد خو بغیر قیده د قاضیانو قاضي څوک دی الله باچایانو باچا څوک دی الله دی په دې نومونو ایښودو کې ډېر احتیاط پکار دی نومونو کې ډېر احتیاط پکار خصوصا د علماو سره دا نومونه نه لګي نن سبا یې ګپ جوړ کړی شیخ الاسلام شیخ الاسلام به پوخ هغه چاته وي چې هغه به د اسلام دا خبرې به ورکې شوي وي هغه به را ژوندي کړي وي ډېر کوششونه محنتونه به یې کړي وي الله به ورې اوچت مقام ورکړی په ټول امت کې نو هغه ته به یې څه وي شیخ الاسلام او نن سبا ته ګپ جوړ شوی دی معمولي غونته کې چڼې خلکو ته څه وایي شیخ الاسلام امام بعضو وینم کنه د مولیانو سره لیکلي شیخ الاسلام فقیه العصر مجتهد الدهر د زمانی مجتهد وی او د زمانی پوها دا غلط کار دی ګوره دا نومونه یې ښود علماو له یو عالم تیر شوی دی امت په اتفاق دی لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله امت ولا دا نوم یې ښودی امام هغه چاته ویل کېږي چې الله ولې یو مقام ورکړي په امت کې ته د هر سړي نه امام مه جوړوه یا امام دی
نو صحیح د عالم قدر او احترام پکار دی خو په دې نومونو ورکولو کې زیاتې نه دی پکار. او زموږ پاکستان کې خو نومونه داسې ورکوي ته پوس یې مه کوه. فصیح اللسان لذیذ البیان شیخ العرب والعجم شیخ الکل اگر کې به وي شیخ الکل مناظر اسلام وکیل احناف وکیل دیوبند فاتح فرق باطلہ فاتح غیر مذہبیت فاتح غیر مقلدیت شیر اسلام شیر احناف نوجوان عالم دین مجتہد الدہر شیخ الاسلام او شیخ الکل او شیخ پاکستان او یو پڑ هغه چې راښکاره شي هغه تشه هوایي دا نومونه چې ولې ښودي که نه هغه د هر عربۍ یوه کرښه نشي ویلی یوه کرښه یوه زه پېژنم یو په دې پاکستان کې دی زه درته ویمه که دا نومونه ولیکلی شو او په یو د تلې په یو چاپړۍ کې دې واچولو په دې بل کې دې هغه ور واچو نو دا نومونه د هغه نه هم درانه دي. او په یو مناظره کې ورته یو کس وی مولوي صاحب خبرې ډېرې مه کوه دا صحیح بخاري دی د امت مشهور کتاب دی ته ما ته دا یو مخ ووایه دا یو مخ دا حدیثونه او ما مناظره بیللې ده او تا ګټلې ده ځه شتي ویډیوګانو کې تاسو به کتلي قیامت هغه سهار به راشي خو شیخ الکل صاحب وکیل احناف ورته ووایي که نه هغه احناف غریبانان پې وشرموي احناف پخواني چې کوم علما تېر شوي دي د علم غرونه وو اوس یې وکیل دا شو چې هغه د عربۍ عبارت نشي ویلی هغه د عربۍ ټکې نشي ویلی وی شرموله خپل علما که نو پاکستان کې به دومره نومونه کېدي چې لسو خانې نشي وړی چې راښکاره شي ته به وایې چې دې نوم ته دې وګوره او دې کار ته دې وګوره ته به دا سوچ کوې چې دا سړی چې د څوک دی چې خبر راواچوي هغه زموږ یو ملګری و هغه وی ما سره یو کس میلاو شي و پټکی یې اچولی و د 7 ورځو باران ترې نه وتو سم پټکی یې اچولی وی ما سره بحث شروع کړي چې دا تاسو چې یا رسول الله نه منئ که نه وی ما چې ځه دا سو بله جاښه وړي دا سړي سره به علم غټي څنګه چې دا پټکی غټ دی وی ما خبره شروع کړه دلایل بیانوم چې دا د دې د لاسه ناروا دي دې د لاسه وی بیا ورته ما چې ته څه وی هغه ما ته وی په دې ټریلو په دې بسونو چې لیکلي ما وی چې حاجي صاحب قمقل ته نه قمقل زه یم چې ستا په پټکي باندې ما اعتماد وکړو او زاره مې خپله شنه کړه او لږ یو مو دلایل مې بیانول نو دا بعضې په نومونو درانه کړي دي په څه درانه کړي دي په نومونو په دې کې ډېر احتیاط پکار دی په دې نومونو کې اخرنی باب به ووایو او دا 40 باب دی باب احترام اسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك دا باب دې مسلې دپاره راوړی دی چې د الله د نومونو احترام به کې او چې کله څه بېادبي تا نوم کېښود او هغه نوم مناسب نه و تا سره او د الله بېادبي به کې راتله نو نوم به بدلې نوم به څه کې بدلې به ښه د الله د نومونو او د صفاتو مسله خو موږ سره مخکې تېره شوې هغه مسلې تفصیل بیا نشو بیانولی حدیث راوړی دی وعن ابي شريح رضي الله عنه وأنه كان يكنى أبا الحكم دا كنيته أبو الحكم دا فیصلو پلار ابو الحكم څه مطلب شو دا فیصلو پلار او حکم په اصل کې څوک دی خو الله دی فیصله کوونکی اصل څوک دی
هغه الله دی. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ان الله هو الحكم فیصلو کوونکی والا خو الله دی وإلیه الحکم او فیصلې واپس کیږي ټولې هغه ته. وی ما ورته ووایي چې د دې ابو شریح خپل نوم چې دی هاني ابن یزید الکندي دی خپل قوم سره راغلی و کوم وخت کې چې دا قصه راغله. وی ما ورته ووایي چې ان قومي اذا اختلفوا في شيء اتوني یا رسول الله زما قوم چې کله په یو مسله کې وران شي نو په ما پسې راځي فیصلو له په چا پسې راځي په ما پسې راځي فحکمت بینهم زه د هغوی په منځ کې فیصلې کوم فرضي کلا الفریقین نو زه چې کله فیصله وکړم نو دواړه فریقین پې راضي شي. د دې دلاسې زه مشهور شوی یم په ابوالحکم باندې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ما احسن هذا دا خو دې ډېره مزیداره خبره وکړه دا نوم نه لکه دا دې مزیداره وکړه چې ته فیصله وکړې او فریقین پسې شي راضي شي دا خو ډېره ښکلې خبره ده. فما لك من ولد فما لك من الولد زامن دې نشتي بچي دې نشتي وی ما ورته چې شتي شریح مشر زوی دی و مسلم دویم دی و عبدالله دریم عبدالله دی. فمن اکبرهم مشر پکې څوک ته وی هغه راته وی ما ورته چې شریح وی ما ته وی چې فانت ابو شریح بس ته د نن نه څه شوې ابو شریح شوې. دا حدیث امام بخاری رحمه الله په تاریخ کبیر کې راوړی دی امام ابو داود راوړی دی په نورو کتابونو کې هم دی. اصل کې شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ته دا وی توحید دې ته وی چې ته به د الله د نومونو قدر کې او د الله چې کوم نومونه دي هغه به په ځان باندې هغه به په ځان باندې نه ایږدي او که چا یې ښودی نو هغه نوم دې څه کي بدل دي کی لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیږي که ابوالحکم بدل کو ابو شریح کو دې ته کنیت وی. کنیت په عربۍ کې څه ته وی یعنی د پلانی پلار د پلانی پلار د پلانی مور ام خالد ام فهد یا د پلانی زوی د پلانی زوی دې ته کنیت وی. او دا عربو به یې ښودو ماشوم له به یې ښودو او د هغه چا دپاره به یې ښودو چې بچي به یې نه و لازم نه چې بچي به وي ابو فلان ابو خالد ابو عائشه ابو عبدالله ابو عبدالرحمن او عبدالرحمن بم نو عبدالله بم نو هیڅ خبره نه. دا د هغوی طریقه وه. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او صحابه کرامو او د علما کرامو بیا دا یو طریقه وه. لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه ابو العباس ویل کیږي هغه واده هم نه و کړی. امام نووي رحمه الله شو داسې نور علما چې هغوی کنیتونه یې ښودي او بچي یې نه و نو دې کې څه حرج نشته. دې ځینې ثابته دا شوه چې د الله د نومونو او د صفاتو به څه کې احترام به کې. اگر که صحیح ده چې دې سړي دا معنی نه ده چې زه د الله په شان کومه خو بیا به م احترام کې هغه نوم به نه ایږدي کوم چې د الله دی. دویمه فایده دې دا راووته چې تغییر الاسم لاجل ذلک. فایده پکې دا راووته چې کله تا ته پته ولګېده چې ستا دا نوم ښه نه دی نو دا به بدلې. چې کله تا ته پته ولګېده چې ستا دا نوم روا نه دی یا په دې کې بل څه وجه ده نو بیا به بدلې. لکه زمونږ دې خلکو کې د بعضو نومونه دي رحمان الدین. رحمان نوم خالص ته چا دی؟ د الله دی. رحمان الله رحمان زمان او رحمان علی او سید رحمان او گل رحمان دا ټول دا ناروا دي. رحمان نوم د خالص ته چا دی؟ د الله دی. علی اکبر الله اکبر ټول لوی څوک دی؟ الله دی.
دا د ما تاسو ته مخکې دا فایده ذکر کړی و چې دا د شیعهګانو اثر دی خو زموږ د مشران غریبان سادهګانو نه دي پوه شوي رحمت علي رحمت خو د الله په کار دی ښه د هر نوم سره حسین لګول صحیح ده چې ناروا نه دي خو لکه داسې بنتې راځي چې متاثره شوي دي نظریې نه د هر نوم سره حسین لګول رحمت حسین اکبر حسین اکبر خو الله دی ټول نه چې لوی د هغه څوک دی الله دی نو بعض نومونه داسې دي چې هغې کې د الله بې ادبي د هغه به بدلی خو بعض نومونه داسې چې معنی صحیح معنی غلطه وي معنی غلطه به بدلی لکه اوس مثال کې داسې نومونه هم شته زموږ خلکو شهنشاه شتي که نه شتي شتي او موږ سره د حدیث تیر شو چې داسې قسمه نومونه به نه ایږدي چې د باچایانو څه دی باچا دی یا د قاضیانو قاضي دی بله فایده دې نه دا راووته که ځان له کونیت ایږدي نو د مشر زوی په نوم به ایږدي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی نه تپوس وکړو دغه ابو شریح نه ستا څو زامن دي درې دي څوک دي شریح مسلم عبدالله نو به کومې وله کونیت کې هو کوم چې مشر دی شریح بس وي ته د نن ابو شریح شوې دې سره دا باب هم اختتام ته ورسېدو او دا درس هم اختتام ته ورسېدو انشاءالله پر روان درس کې به باقي چې کوم مسایل دي هغه پوره کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالی دې موږ د مرګ پورې په توحید او په سنتو باندې قائم او دائم لري هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين